دا ورو سوال کړی دی که چېرته څوک زنا وکړي والعیاذ بالله د یو زنانه سره د دبور د طرف نه، نو یو خو دا سوال دی چې دا زنا شمارلی کېږي، او دویمه دا چې آیا دا کفر دی؟ الجواب، هغه زنانه چې هغه پردی وي د هغې سره زنا کول دا خو معروف دی چې په دې باندې حد دی چې هغه په شریعت کې بیان شوی دی، او په دې کې د علماو منځ کې اختلاف هم نشته چې یو سړی راولګي د پردۍ زنانه سره میلاو شي په هغه طریقې سره چې هغه معروفه ده، نو دا خو حرام ناروا زنا شمارلی کېږي، او چې شبهه پکې نه یو شروط پوره نو بیا په دې سړي باندې حد هم قایمېږي، او په دې زنانه هر چې د دبور د طرف نه زنا کول دي دا هم زنا شمارلی کېږي، ځکه چې دې کې هم دی د داسې زنانه سره میلاویږي چې هغه زنانه د ده دپاره حرامه ده، نو دا هم زنا ده. که یو سړی د زنانه سره میلاویږي د دبور د طرف نه او که د مخې نه چې دا زنانه په ده باندې حرامه وي دا زنا شمارلی کېږي. دا لازم نه دی چې زنا کې به دی چې یو سړی به د زنانه سره میلاویږي په هغه طریقې سره چې سړی خپلې ښځې سره میلاویږي، یا په کومه طریقه چې الله اجازت ورکړی د خپلې ښځې سره د میلاوېدو، هله به دا زنا نه، په هره طریقه چې یو سړی د پردۍ زنانه سره میلاو شي، که هغه دی په هره طریقه د هغې سره یعنی شهوت پوره کوي، که د مخې طرف نه که د شا نه، دا به زنا شمارلی کېږي، او چې کله به کې شبهه نه یو شروط پوره نو بیا به حد هم قایمېږي په زنانه باندې او په نارینه باندې.